بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسې راځو ورډ پروګرام کې په ریویو بخش باندې خبرې کوو. کوم بخش باندې غږیږو؟ ریویو د پروف ریډینګ په خاطر استفاده کیږي. هر ټب خپل خاص وظایف لري. پروف ریډینګ معنا اصلاح کونه، دوباره بیا کتنه. لکه موږ تاسو یو کتاب ولیکه، ټول کتاب لیکلم شي، اوس مونوګراف هم لیکي شي، یو شیم جوړوي شي. یو کتاب دی ولیکه، مخکې لدی چې ته دا پرنټ کې باید دا یو ځل وګوري چې کوم ځای کې غلطي لري نه لري، کوم مشکلات شته او نشته. نو دغه ریویو بخش دا موږ سره د بیا کتنې په بخش کې کومک کوي. لکه موږ تاسو راځو لیکنه کوو، یو کتاب مو ولیکه، دا 18 صفحې مو یو کتاب ولیکه. په دې ځای کې اوس کومه غلطي لرو مونږ که نه لرو. اول سپیلنګ اینډ ګرامر، دا تاسو ته د ټول کتاب سپیلنګ او ګرامر چک کوي، که په هسپانوي ژبه وي، فرانسوي وي او په انګلیش ژبه وي. دا بای ډیفالت لري. او د پښتو، دری او د نورو ژبو لپاره بیا فیچرز یې هغه ډاونلوډېږي، خو دلته فعلا بای ډیفالت په دغه درې ژبو کې چک کولی شي. نو اوس مونږ په انګلیش لیکنه کړې ده، دا ګوري چې کوي یې سپیلنګ اینډ ګرامر چک از کمپلیټ، تکمیل شو، کوم غلطي پکې نشته ده. اوس که کوم ځای کې مونږ غلطي ولرو، لکه دلته داسې یوه غلطي راغله، صحیح شو که نه؟ دلته داسې دوه ځای غلطي لرم. اوس زه راځم دا چې چک کوم. ګوره سپیلنګ اول وایي دغه ځای کې چې د ورډ داسې چې نشته ده، خو موږ دغسې ورډ لرو. تبدیلی یې که نه تبدیلی ورته یم چینج بدل کړه، هغه غلطي اصلاح شوه. داسې شی وایي موږ سره نشته ده، خو داسې ډاکومنټ شته ده، ورته یم یس چینج یې کړه، بدله کړه. نو سپیلنګ اینډ ګرامر ووهه، ستاسو د کتاب څومره سپیل او ګرامر چې وي هغه ټول چک کوي، چې کوم ځای کې غلطي وي هغه درته پیدا کوي. دا آپشنز د دې ده. بل آپشن لرو موږ د ټي شرټس په نوم باندې. ټي شرټس څه وظیفه لري؟ دا د یو لغت سینونیم موږ ته راوړي، لکه مترادفې معناګانې. یو ځای کې ته د یو څه شي په معنا نه پوهېږې، ته غواړې د هغه مطابق معنا وګورې، نو موږ تاسې د ټي شرټس په ذریعې سره دا کار کولی شو. لکه زه لیکم منیجر. منیجر څه معنا نه پوهېږم، نو دا انتخابومه ټي شرټس بټن هم ګورم. منیجر معنا باس، ډایرکټر، ایگزیکیوټیو، ایډمنسټریټر، سوپروایزر، لیډر، چیف، سپیریور. نو په دې دونه کې خو په یو دانه باندې پوه شئ که نه؟ وایفای کوس نو انټرنیټ نه وي فرق کار کوي، او دا انټرنیټ سره مربوط نه دي. نو دا ټي شرټس دا وظیفه لري. چارج کم ده، ځکه لنډ زر زر په تېرېږو په دیاریو باندې. ورډ کاونټ. ورډ کاونټ تاسو ته د ټول کتاب په باره کې معلومات راوړي، چې څو صفحې ده، څو لغته ده او چې شی ده، دا ټول تفصیلي معلومات راوړي راته. ورډ کاونټ بټن کلیک وګوره. زمونږ فایل چې ده 18 صفحې ده، 9560 لغتونه دي پکې. کریکټر حروفونه 24520 حروف دي، نو سپیس یعنی بغیر له سپیس نه. او کریکټرز ویت سپیس له فاصلې سره 50880 حروفونه دي. پاراګراف څو پاراګرافونه دي؟ 200 پاراګراف دي. او څو لاینه ده؟ 600. فوټ نوټ، اینډ نوټ، ټکس باکسونه هغه ټول شمارلي دي. که دا لري کې بیا هغه نه شماري، خو هغه شته موږ سره نه کوي، که نه یو کوي بیا دا شماري، او که غیر فعاله کې بیا هغوی نه شماري پکې. نو دا د ورډ کاونټ وظیفه ده. سمارټ لوک اپ د یو لغت معنا، تعریف او عکس هر څه راوړي. دا شی بیا له انټرنیټ سره کار کوي. لکه زه راځم دلته لیکم چې شی افغانستان، صحیح ده؟ زه په دې باندې نه پوهېږم، ورته دې باره کې ماته معلومات راوړه. دا هم سمارټ لوک اپ. کله چې موږ تاسو سمارټ لوک اپ ووهه، نو اوس دلته څه کېږي؟ د دې په باره کې تفصیلي معلومات راځي. خو دا د څه شي نه راځي؟ انټرنیټ نه. دلته به یې عکس هم راوړي، که یو څه وي د هغه په باره کې به تفصیل هم راوړي، ډیټیلز او جزئیات راوړي. نو ټایم پکې لګېږي، دا بیا ځان سره بس وکړه. دلته دا انسایډ دغه بخش کې دا ټول راځي. اوس دا لرې کوو بیرته. بل آپشن موږ سره چې وجود لري ټرانسلیټ. ټرانسلیټ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ترجمه کوي درته، خو دا هم د انټرنیټ په ذریعې سره ده. انټرنیټ باید ولري، ځکه چې دا مایکروسافټ ته ځي، هلته ټرانسلیټ کېږي، دوباره بیرته موږ ته دلته راځي. موږ سره انټرنیټ شته ده، دلته کوم مشکل نشته که نه. اوس ګوره موږ تاسو غواړو دا ترجمه کړو. نو ټرانسلیټ ډاکومنټ. ډاکومنټ دا ټول کتاب ته ترجمه کوي. نو دا ټول ډېر زیات ده چې زه دا ترجمه کوم. که ترجمه یې کړم، ترجمه به یې کړم، زه ورته ټول ډاکومنټ ترجمه کړه. فرام د کومې ژبې نه؟ انټرنیټ سره وصل شه. دلته انټرنیټ ځای کې لکه څنګه چل ده، دلته ژبه راځي چې کومې ژبې نه ته دا ترجمه کول غواړي. او رښتیا د دې آفس ما رجسټر کړی نه ده که نه، ټایم یې ایکسپایر ده. هغه فیچر ځکه دلته نه راځي. او دلته چې انټرنیټ وصل وي راځي کومې ژبې ته، دا آپشن وهه اوکې کړه. دې نه وروسته دا ځي مایکروسافټ ویب سایټ ته. هغه دې نه بېرته ټرانسلیټ په براوزر کې درته ښیي، براوزر کې درته ښیي. نو دا په دې شکل ته کار کوي. ټرانسلیټ سلیکټډ ټکسټ، فقط کومره متن چې دې انتخاب کړی یا هغه یو شی ترجمه کوي درته. خو دا ترجمه دومره دقیقه ترجمه نه وي. ګوره انګلیش نه کومې ژبې ته؟ فرانسوي ته. نو سروسز فاوند. سروسز فاوند ولې سروسز فاوند نه شو؟ ځکه چې موږ تاسې دغه آفس چې دا ټایم یې تېر ده او هغه سره رجسټر نه ده، فیچرز د انټرنیټ بیس چې دي هغه کار نه کوي.
او بل چې د موږ سره آپشن وجود لري منی ټرانسلیټر که ته فعاله کې هر لغت په سر چې معنا راوړي هغه درته معنا کوي. ګوره ویډیو څه معنا دې په سر پوینټر راوړه یو دفعه چوز ټرانسلیشن دا ژبه کار نه کوي کنه دلته د مشکل د دې دا او بل لنګویج نه کولای شي تاسو خپل پروفینګ لنګویج انتخاب کړئ چې په کومه ژبه کې ترجمه کیږي هغه کیږي دا کومه ژبه سره ټیک مارک راځي ښه دا ژبه ده. ګوره انګلیش بای ډیفالت انګلیش ده بل کوم یو ده ګوره نور نشته کنه شته ده فرنچ فرانسوي ده ګوره ښه او بل سپانیش اسپانوي دا ژبې دي چې په دې ژبه کې کیږي نو ته کولی شي بل هم راواخلې دا ضرور دونه خاص موږ تاسو ډاکومنټ کې دې نه زیات کار نه اخلو خو خیر شته ده چې پوه یې ښه ده. بل آپشن کمنټ مې وارې مخکې هم درته ویلي چې یو څه ته نظریه ورکوي که په یاد دي انسرټ وخت کې ویډیو ولو زه ورته هم دې بخش ته اوس یو نظریه ولیکه چې ورته هم دا ډیلیټ کا صحیح ده که نه دا ورته هم بولډ که نه داسې کمنټ یو څه په باره کې تاسو کولی شئ څه وکړئ نظریه ولیکئ د یو څه په باره کې. نیکسټ یو کمنټ دا ده نیکسټ دا ده او پریویس دا ده ډیلیټ کوي یا شو کمنټونه ښیي که لرې کې کمنټ یې نه ښیي که بیرته یې فعاله کړې کمنټونه هلته ښیي نو زه ورته ډیلیټ آل کمنټس ټول کمنټونه چې دي دا څه وکړه ډیلیټ کړه نو دا موږ سره دلته د کم بخش وظیفه وله د کمنټس بخش وظیفه وله. بل آپشن چې موږ سره وجود لري ټریکینګ مهم بخش ده دا ګوره ریویوینګ دپاره موږ ویلې چې دا ریویو بخش ټول د ریویو دپاره ده دا موږ تاسو هم دلته ترنه کار اخیستلی شو د مثال په ډول دا کتاب ده ماته یو چا راوړ زه یو چاته ورکومه ورته دا راته اصلاح کوي یو پروفیسر دا هغه ته یې وروړمه دا مې سیف کړ دته مې وروړ چې دا اصلاح کوي هغه لاړ تغیرات راوړل زه څه پوهېږم چې ده په کوم ځای کې تغیرات راوړي دي نو زه وایم چې په دې کتاب کې یا دې فایل کې چې څوک تغیرات راوړي هغه دې څه وشي نشانی دي شي نو ټرک چینج آپشن به فعاله کړي چې کله د ټرک چینج فعاله کړه اوس چې په دې فایل کې څه رقم ته تغییر راځي هغه څه کېږي نشانی کېږي ګوره او دلته ګوره او بیا دلته لاک پاسورډ هم ورکولی شي ټریکینګ ته ښه چې دا پاسورډ دا ټریکینګ بیرته څوک بند نه کړي ښه اوس پاسورډ نه لري هغه یو سړی چې تغییر راوړي دا لري کوي بیرته بیا تغییر څه کوي راوړي خو که موږ او تاسې لاک په پاسورډ ورکړو بیا هغه څوک نشي آف کولی ښه نو ټریک چینج ما فعاله کړه بدون له لاک نه خیر اوس زه راځم دلته یو سړی راغی د تغیرات راوړل وای دا خط ټول څه وکړه ډیلیټ کړه دا یې ډیلیټ کړه هلته ګوره هغه راغی چې دا هلته خط څه شوی ده ډیلیټ شوی ده ښه ډاکومنټ فار سو آن دلته دا شیان څه وکړل اډ یې کړل اوس موږ ته پته لګېږي چې دلته دا تغیر راغلی ګوره دا موږ مثلا خاویه نه معلومېږي چې چې وکړه ته به حوصله کوې که نه چې به کوې حوصله ښه شي ښه اوس راځو دلته موږ تاسې دلته راغی دلته دا ډاکومنټ څه وکړه ډیلیټ کړه صحیح شو که نه دلته یې میچ څه وکړه ډیلیټ کړه او دغه نوشته یې دلته څه وکړله بولډ کړه صحیح شو که نه دلته یې دغه نوشتې ته سایز څه وکړه غټ کړه صحیح شو که نه دلته یې رنګ تغییر کړه وغیره وغیره خو رنګ تغییر کړو که نه کړو تغییر به یې کړو خو چې دلته دا په ټایم نه راځي که نه ښه ناوخته راځي چې موږ ویلې چې دا نن اوس په وخته ختم اوس ګوره دا مو انتخاب کړه دا مو سلیکټ کړه صحیح شو که نه دلته تغیرات راغلل وغیره تغیرات راځي موږ ته پته لګېږي چې دلته تغییر راغلی دلته تغییر راغلی دلته تغییر راغلی او که ټرک چینج غیر فعال او بیا دا کار نه کېده اوس راځو بیرته موږ ریویو بخش ته زه غواړم وګورم مارکپ نشانیانو ته وایي دغه ته فعلا اوس رقم ته ده سمپل مارکپ ساده مارکپ ده چې کوم ځای کې لیکل دي هغلته یو خط ده ښه او که زه ورته سمپل مارکپ نه آل مارکپ څونه چې دي ټول وښیه ګوره چې ډیلیټ شوي دي موږ ته ښایي چې دلته دا شی ډیلیټ شوی اوس پوه شوې که نه دلته دا شی انزرټ شوی دا لاندې چې تنه خط راغلی هغه انزرټ وي دلته خط چې په څېره شوي دا ده دلته کمنټ راغلی چې دا بولډ شوی ده نو دلته ګوره آل مارکپ وښیه دا به ټول تفصیلي دا شی وښیي اوس دا سوال حل شو که نه اوس راځو موږ تاسې بل موضوع ته نو مارکپ بالکل مارکپ نه ښیه بس هماسې فایل چې د تغیرات راوړی هغه درته ښیي یا شو اوریجنل اصلي فایل وښیه ګوره اوس فایل څه کوي اوریجنل فایل ښیي چې اوریجنل داسې نو زه ورته یم چې ویې ښیه ټول مارکپ وښیه ښه آل مارکپ دا راغلل مارکپ کې موږ ته کمنټ ښیي رنګ ښیي انزرشن اینډ ډیلیشن ښیي خو چې هر یو غیر فعاله کوو بیا هغه نه ښیي ښه پوه چې ګوره انزرشن اینډ ډیلیشن دا مې لرې کړل هغه چېرته چې انزرټ کړی ده ډیلیټ کړی ده هغه اوس نه ښیي بیرته ورته ویې ښیه دغه ځایونو ته بالون وایي ښه دې ته چې وایي بالون ښه دا کمنټ چې په څه کې لیکل کېږي دې ته بالونز ویلل کېږي اوس کم شیان په بالون کې ښیي چې کم تم رنګ ډېر کړی رنګ هم بدل کړی سایز هم بدل کړی ده پوه شوې که نه بولډ کړی هم ده یعنې فارمټ کې مو تغیرات شکل کې مو چې تغیر راوړی هغه تغیرات موږ ته په بالون کې ښیي که چیرې موږ راسو شو مارکپ پې ورته وایم چې بالونز شو ریویژن ان بالونز ټول ریویژن په بالون کې وښیه هر څه په بالون کې ښیي چې دلته ګوره دا شی شوی دلته دا شی شوی ده او که ورته ووایم چې شو ریویژن ان لاین یو څه هم په بالون کې نه ښیي ټول دلته ښیي ښه
او که ورته وایم چې همغه خپل نورمال حالت کمنټ او فارمټینګ په بالون کې وښایه نور چې ده ان لاین وښایه نو دا موږ تاسو دې ځای نه دا شو کولی شو ښه ریویوینګ پین تا سوال لپاره لا ښه جواب دا هم ده دا کلیک کوه اوس ګور ریویوینګ پین تا ته ښیي وایي حکمت ډیلیټډ حکمت یوزر دغه شی ډیلیټ کړی ده حکمت انزرټډ دا شی انزرټ کړي دي دا ډیلیټ کړی ده دا ډیلیټ کړی ده دلته سایز نوشته 14 کړی ده دلته دا څه تغیرات دي ته ریویوینګ پین وایي ښه یې ښه که چیرې موږ ریویوینګ پین لري کو بیا هغه ایسته کېږي نه ښیي ښه بیرته راځو په دې باندې کلیک کوو نو ګوره بیرته هغه دوباره موږ ته ښیي ته کولی شي هورزنټل دا لاندې مو ګورې ښه دا ریویوینګ پین زه یې بالکل نه غواړم نو دا لرې کوم پوه شو نو دا موږ سره دلته د ټریکینګ بخش وظیفه واله دا فایل هغه سړي جوړ کړه تغیرات یې راوړل تا ته یې دوباره را واپس کوی دا د فایل ما تغیر راوړ اوس ته خوښه دی قبله یې که نه قبله یې ورته یم نیکسټ یو دلته تغیر راغلی او دلته راغلی او دلته راغلی پریویس یو دلته که نه داسې ښیي زه اوس راځم ورته یم چې دغه تغیر یې زه نه غواړم دا اکسپټ قبول یې کړه چې قبول مې کړه نو دغه ډیلیټ شو ور هغه څه وشو ډیلیټ شو ما قبول کړه هغه تغیرات او زه ورته یم چې نه نه یې غواړم ریجیکټ ور پاتې شو ښه accept all ټول قبله reject all ټول reject کړئ نو زه ورته یم reject all changes in stop tracking نو دا موږ سره دلته د tracking او د changes بخش وظیفه والا څومره ښه اپشن ده که نه نو دا موږ سره دلته د دې اپشن کار ده بل کمپیر دوه فایلونه مقایسه کوي زه راځم درته یو تغیرات وایم زه یو اساینمنټ در کوم ورته یم تا ته هم وایم چې د افغانستان په باره کې معلومات راوړه شفیق الله ته هم وایم تا هم فایل راوړه د همغه د شفیق الله فایل تا هم کاپي کړی ته هم کاپي کړی زه وایم چې دا دواړه مقایسه کړم چې د دې دواړو ترمنځ څه فرق ده یا دلته تا ته یو فایل در کوم درته یم چې عینا دغسې یو فایل جوړ کړه سبا راړې دا فایلونه دې راوړه زه یم چې دا له دې سره کمپیر کړم چې څه تفاوت لري نو کمپیر دوه فایلونه خپل منځ کې مقایسه کوي لنډ زر زر دلته لیکو افغانستان ښه مساوي ار ای ان ډي قوس خلاص قوسبند دا فایل مراوسه کنټرول سیف کوو ښه براوس چېرته سیف کوو ډیسکټاپ کې او راځو په ډیسکټاپ کې دلته نوم ورکوو 1 فایل نمبر 1 صحیح شو که نه 1 په نوم مې دا سیف کړه اوس یو بل سړی راځي دلته لږ تغیرات راوړي دلته لیکي چې شی پاکستان او دلته یورز دلته څه کوي اس اضافه کوي ښه دلته کین اضافه کوي آلسو کین صحیح شو که نه او بل څه کوي دلته دا هیډر څه کوي پاکوي صحیح شو که نه ګرافکس شیپس دلته دا څه کوي اضافه کوي ان ورډ اینډ ایکسل دلته دا شی اضافه کوي تغیرات لږ راغلل اوس راځو بیا بس دوباره یې سیف کوو ښه اوس دوه فایلونه لرو یو د 1 په نوم باندې یو د 2 په نوم باندې زه غواړم دا دواړه کمپیر کړم چې د دې دواړو ترمنځ څه فرق لري ریویو ته راځو ورته چې کمپیر مقایسه وکړه او څه شی مقایسه کړه نمبر 1 مقایسه کړه د څه شي سره ده نمبر 2 سره صحیح شو که نه دا مو کې اوس ګوره دې دواړو ترمنځ ریویژن کول فرق دی دلته افغانستان او هلته پاکستان شوی ده اول فایل کې یو ور و هلته هغه پاک شوی دی یورز لیکل شوی ده دلته هیډر ختم شوی ده دلته کین اضافه شوی چې څه تغیرات دي یا دواړه په یو وخت کې دلته ووایه ښه ګوره دا اوریجنل نمبر 1 ده دا نمبر 2 ده دا دواړه پاس کړه او پورته سره ریویو کوه کتلی شو نو دا د کمپیر دا وظیفه ده چې فایلونه موږ او تاسو ته څه کوي مقایسه کوي نو څومره سخته خبره وله بل اپشن موږ سره ده ریسټرکټ ایډیټینګ ریسټرکټ ایډیټینګ موږ او تاسو ویلی یم ده ښه ریسټرکټ ایډیټینګ څه کار کوي د دې په ذریعې سره موږ تاسو فایل ته پاسورډ ورکولی شو چې نور څوک پکې تغییر را نه وړي اوس ګوره زه راځم دلته لیکم افغانستان زه لیکم مساوي ار ای ان ډي قوس خلاص قوس بند دا لیکل مې پروګرام دلته څوک تغیرات راوړی شي که نه زه ورته چې نه دی راوړي نو زه ورته یم ریسټرکټ ایډیټینګ دې ته پاسورډ ورکوم دا اپشن فالوم دا هم فالوم یس سټارټ انفورسینګ پروټیکشن څه پاسورډ ورکوو 1 2 3 او بیا دوباره 1 2 3 صحیح شو بس دې نو پاسورډ واخیسته دې نو څوک تغییر نشي راوستلی بیرته ورته یم چې سټاپ پروټیکشن دوباره څه وکړه سټاپ کړه 1 2 3 نه نه بندوو ښه که خلاص شو که خلاص نه شو بس بیا یې نور نه وایي دغه یو ویو ټاپ پاتې ده خلاصېږي نو دا موږ سره دلته د ریویو ټاپ وظیفه وله ښه څومره سخته وله اسانه بل راځو ویو د صفحې ظاهري بڼه تغیروي ښه دا فعلا پرنټ لی اوټ ده کوم لی اوټ ده دا مې ورځ مخکې مې درته ویلي په اوله ورځو کې که نه دا پرنټ لی اوټ ده یعنې چې څنګه پرنټېږي هماغسې یې موږ ته ښیي که زه ورته یم چې نه دا ما ته په ریډینګ حالت کې وښیي نو چې ریډ موډ کلیک کړم دا موږ ته په کوم حالت کې ښیي ریډ موډ کې نو دلته هم کلیک کولی شي بیرته پرنټ ته راوستلی شي هغه ځای نه یې اسکیپ بټن و ریډ موډ دا تا ته پریویو کوي فول سکرین کوي چې ته وی وایې بیا دلته دا وهه بله صفحه بلې صفحې ته دا کولی شي لاړ شي اسکیپ بټن وهو بیرته دا نورمال حالت ته راغلل ویب لی اوټ دا مې درته ویلي چې دا تا ته د ویب سایټ په شکل کې ښیي که نه نو دا ګوره هغه اول ورځو کې مې درته ویلي دي هغه اولې ویډیوګانې وګوره د انټروډکشن اولو د دومو ویډیو کې مې درته کار کړی دی او آوټلاین څه کار کوي او آوټلاین موږ سره دا موږ ته په عنوانونو کې کله چې موږ هیډینګونه ولرو ښه هغه هیډینګ جدا جدا موږ ته ښیي لکه مثلا کنټرول ان صفحه نه وي کومه زر زر دلته لیکمه مثلا لیکمه یو کورس نوم لیکمه صحیح ده لیکمه چې اتلان کمپیوټر سنټر صحیح شو که نه په دې کې موږ سره څه شی دي ورته یو انګلیش درس ورکوو
بل چې درس ورکو کمپیوټر او بل چې شي میت. صحیح ده. په انګلیش کې کم شیان دي DEL CL سپیکینګ بل څه ګرامر مثلا دا شیان درس ورکو دا مو لیکل. په کمپیوټر کې کم شیان درس ورکو DIT CIT درس ورکو بل څه MCSE بل CCNA پروګرامینګ ډیټابیس وغیرہ وغیرہ هر شی چې دا مو لیکل. میت بخش کې کم شیان لرو ساينس به ولیکم. ساينس بخش لرو. په ساينس بخش کې کم شیان لرو میت لرو الجبرا او فزیکس کیمستري جیومټري. صحیح ده کنه. دا مو ولیکل بس ده دا فیلډونه. اوس موږ هیډینګ لرو دلته نه لرو. دا چې ته هیډینګ ولرې ما ته بیا به تا آپشن نه کار اخیستلی شي. اوس به موږ دا راوخلو زر به په هیډینګ بدل کو. ښه دا اتلان به راوخلو دا به هیډینګ کو. انګلیش به راوخلو کنټرول آلټ 1 دا به هم هیډینګ کو. صحیح شو. کمپیوټر به راوخلو دا به هم هیډینګ کو. صحیح شو. او ساينس به هم څه وکړو هیډینګ کو. اوس دا پرنټ لی آوټ کېده چې څنګه پرنټ کېږي هماغسې یې ښیي. خو که چیرې موږ ورته ویو ته لاړ شو دا ورته آوټلاین دا ګوره په دې شکل یې ښیي. هر هیډینګ موږ ته جدا جدا دا ته کولی شې له دې ځای نه هایډ هم کې شو کې. اوس پرنټ کې خو داسې نه راځي که نه. پرنټ کې خو بل رقم د پرنټ کېږي. خو دلته موږ هر هیډینګ جدا جدا د هغه فیچر ډیټیلز کولی شو وګورو لرې کړو هغه یې کړو. پوه شوې که نه. نو دا موږ سره دلته آوټلاین ویو. دا آوټلاین ویو په څه کې کار کوي چې کله موږ هیډینګ ولرو هر هیډینګ جدا جدا کولی شو وګورو. ډرافټ ټوله صفحه خالي درته ښیي چې ته لیکنه او هغه پکې ارامه وکولی شي. نه بارډر ښیي نه آوټلاین ښیي نه پیجز ښیي. پوه شوې داسې حالت کې ښیي. نو زه ورته یم چې نه کم موډ استفاده کومه پرنټ لی آوټ استفاده کوو. بل آپشن موږ سره وجود لري رولر که فعال کو خطکش ښیي. ګوره خطکش ښیي او که غیر فعال کو هغه خطکش نه ښیي. ګریډ لاین صفحه چارخانه ښیي. که دا لري کو بیرته بیا دا ورکېږي. نیویګیشن پین دلته ښیي چې ته په هر هیډینګ کلیک وکړې هغه هیډینګ ته تللی یم شي او دلته یو شی پیدا کولی هم شی پکې. او که لرې کې بیا دا نیویګیشن پین نه ښیي. نو دلته دا درې آپشنز لرو چې هر یو د فعاله که ښیي او که غیر فعاله دی که نه ښیي. دا موږ سره دلته د کم بخش وظیفه والا د شو. ښه چارج کم د زر به تیز ور باندې په دې موضوع. بل موږ سره اسان هم دي. زوم خو دې زده هم ده تیار. صفحه ته غواړې څه وکړې نږدې راوړې او لرې کړې. ګوره دل زوم ان او زوم آوټ بالکل. اوس ګوره دلته کلیک وکړو زوم فعلا ورته 200% 200% دا یې رانږدې کړه. ورته یم بېرته یې څو کړه 100% یې کړه. دلته ورته یې 15 بیا کړه. یا دلته خپله ورته ولیکه فیصدي. یا ورته یم ټکس ویټ ټوله صفحه رانږدې کړه. هول پیج پوره صفحه سر نه تر اخره ښیي. نو دا ټول کارونه موږ له دې ځای نه هم کولی شو. نږدې هم راوړو او لرې وړلی شو. اوس ګوره کلیک پرې کوه داسې حالت راغله. ورته هم داسې ځو ودرېده. نو دې ځای نه ته کولی شې له هغه ځای نه هم وکړې له دې ځای نه. او یا دلته 100% وهم نورمال حالت 1 پیج یوه صفحه وښیه ملټیپل پیجز ډېرې صفحې په یو وخت کې وښیه. پیج ویټ یوه صفحه مکمل وښیه. داسې وینې د عرض یې ګوره سر نه تر اخره پورې زه ورته یم نه 100% نورمال. نیو وینډو موږ تاسو ته یوه بله صفحه هم خلاصوي. د همدغه صفحې نه موږ ته یوه بله صفحه جوړوي ډوپلیکیټ وباسي. لکه دلته دا صفحه سوه په هغه بله صفحه کې لغتونه لیکم چې دواړه په یو وخت کې کته او پورته وګورو. خو مثالا نیو وینډو اوس ګوره څو صفحې شولې 2 شوې. مخکې یوه د افغانستان او اوس ودانې دي 2 دي. وینې که نه که نه وینې ولې نه وینې دا یو دی 2 که نه. او ورڅ ورته وایم چې ارینج آل ټولې صفحې په یو وخت کې وښیه. ګوره هغه دواړه صفحې په یو وخت کې ښیي. ښه نو داسې خو نه اوس صحیح نه شو. مخکې هم صحیح وو. په ارینج آل ډولې په یو وخت کې ښیي. سپلیټ صفحه نیمه یي. دا صفحه یې څه وکړه نیمه یې کړه. دې نه پورته یوه صفحه ده او دې نه ښکته بل فایل شو. پوه شو سپلیټ کولی شي. ښه ریموو سپلیټ بیرته ختم کړه. ویو سایډ بای سایډ دواړه صفحې څنګ په څنګ وښیه. اوس ګوره دواړه صفحې څنګ په څنګ ښیي که نه ښیي. خو چې یوه ښکته او پورته بیا یې بله هم ورسره ښکته او پورته کېږي. او که راسو موږ تاسې دلته دا سکرول آپشن نه ده. ښه سینکرونی سکرولینګ دا آپشن لري. نو بیا چې یو ښکته او پورته کوي بل ورسره نه کېږي. بیرته دا کلیک کوم ورته یم دا بیرته راوله دې حالت ته. صحیح شو. ریسیټ وینډو پوزیشن دا یوه مې دلته راوړه یوه مې دلته راوړه صفحې رانه ګډې وړې سوې. ریسیټ یې کړه وینډو پوزیشن بیرته څه کوي ریسیټ کوي. او که سایډ بای سایډ نه وي بیا دا آپشنونه کار نه کوي دا سکرولینګ او ریسیټ وینډو پوزیشن. که ډېرې صفحې ولري اولې ته لاړ شه بیا هم څومې ته لاړ شه 2 مې ته بیرته ورته یم نه اولې ته لاړ شه. نو یو وینډو نه بلې وینډو ته تللی شو چې دا کار موږ په آل ټاپ ذریعې سره هم کولی شو. ښه له یو صفحې نه بلې صفحې ته تللی شو. او یا دلته وینډو نه راځو. ماکرو څه کار کوي. ماکرو موږ تاسو سره یو شی چې دا ډېر کار اصلا به داسې درته یم دلته موږ مکمل پروګرامینګ کولی شو په ماکرو کې. ښه
په ماکرو کې موږ څه کولی شو پروګرامینګ کولی شو یو داسې فیچر چې هغه اس په ورډ کې نه وي موږ له سره نوی غواړو څه وکړو جوړ کړو نو کولی شو موږ تاسې ماکرو کې دا کار وکړو خو په کورسونو کې هغه شاګرد ابتدایي هغه پروګرامینګ باندې نه پوهېږي کنسپټ نه لري استادان ورته وایي چې ماکرو څه کوي یو شی ریکارډوي ښه او ملامت هم نه دي باید هم داسې ورته وایي ځکه چې هغه شاګرد په هغه وخت کې د دې ذهنیت نه لري چې هغه پروګرامینګ چې شی وي یو نوی شی پروګرامینګ دونه اسانه خبره نه اوس مثال درته یم زه به یو وړوکی پروګرام درته جوړ کړم ماکرو ته راځم ورته یم ماکرو ریکارډ کړو که نه وي جوړه کړو زه جوړه به کړو ویو ماکرو ته راځم ورته یم ماکرو جوړه کړه د څه شي په نوم کلک په نوم باندې څه شي په نوم کلک په نوم باندې ماکرو جوړه کړه اوس ګوره دلته کوډینګ مونږ لیکو که نه ورته مثالا وایم ډیم A as a string که نه او ورته یم چې ډیم B as a integer صحیح شو که نه ډیم B as a integer او ډیم C as a څه شی integer او اوس راځم ورته یم A مساوي که د څه شي سره د MSG باکس سره ورته ودې وایم ښه انټیجر دوه انټیجر شو یو سټرینګ شو که نه اول به A مساوي کړم A نه اول به B مساوي کړم چې به مساوي کړم B به مساوي کړم ورته یم چې B مساوي کړه د څه شي سره د MSG باکس سره او ودې وایي چې څه شی انټر فرست ویلیو صحیح ده او بیا به ورته یم چې سیم مساوي که وخت نسته که ایډوانس شی به هم جوړ کړی خیر میسج باکس سره قوس خلاص ورته یم چې انټر سیکنډ ویلیو صحیح شو که نه او اوس ورته یم چې A مساوي که د څه شي سره دا MSG باکس نه دا به څه وکړو انپوټ باکس به کړو چې به کړو انپوټ باکس به کړو ښه میسج باکس ښه نه ده دې لپاره دا به چې کړو انپوټ باکس او ورته یم چې A مساوي که د څه شي سره دا به میسج کړو ښه میسج باکس سره میسج باکس کې دې ووایي چې A جمع B A جمع B نه B جمع C ښه هلته دې چې وایي B جمع C صحیح شو اوس ګوره مونږ یو ماکرو جوړ کړو اوس کله مونږ تاسې راځو ماکرو ته ویو ماکرو دا ماکرو رټ کوو رن یې کړو چې رن یې کړو ګوره مونږ ته وایي انټر فرست ویلیو په ورډ کې داسې شی و نه و ګوره زه فرست ویلیو ورکوم 12 به انټر سیکنډ ویلیو دومه ویلیو ورکوم 90 دواړه څو شول یو سل دوه که نه یو کلکولیټر مونږ مثلا یو ساده جمع ایډیشن کلکولیټر مونږ پکې نوی ډېر هر څه پروګرام کولی شو ښه خو هدف مو دا ده چې ماکرو وظیفه اصلي دا ده او دلته موږ سره یو څه ریکارډ کوي دلته به دا درته یم ریکارډ ماکرو سره ته کولی شي یو ماکرو ریکارډ کړې ښه لکه زه راځم ویو ته راځم په ماکرو باندې کلیک کوم ریکارډ ماکرو مو ریکارډ کړه نوم ورکړه ماکرو 1 په بټن کې یو شارټ کټ هم په کیبورډ کې ورته جوړوم کنټرول ټي مې ورته شارټ کټ اساین کړه اوس چې زه څه کوم دا ورډ ریکارډ کوي ماکرو ځان سره اوس ګوره لیکم کابل چې لیکم کابل پسې بیا څه ولیکم هرات پسې کوم ځای ولیکم مزار که نه بل چې ولیکم بس تازه دا ریکارډ شول اوس چې زه راځم ماکرو ته سټاپ ریکارډ ماکرو مې سټاپ کړل ماکرو ته ما چې شی شارټ کټ ورکړی هر وخت کنټرول ټي وایي دا راوړي که نه نو ته یو څه ریکارډ کولی هم شي پکې او کولی شي څه وکړې له ځانه یو نوی شی چې ده هغه څه وکړې جوړ کړې پروګرام یې کړې دا د ماکرو وظیفه ده او پراپرټیز جزئیات د فایل درته ښیي ما دلته مې درته پراپرټیز ټول ویلي دي چې نوم یې چې د څو صفحې ده او دا ده او سرچ بخش کې کولی شو موږ تاسې چې یو شی مانه ورک دی صفحې رنګ چېرته کې درانه یاده وتلی ده نو لیکم پیج کلر صحیح شو پیج کلر که نه دا د پیدا مې که صحیح شو ورډ چېرته چې شی دلته سرچ کړه نو واخر دعوانا وللحمد دا د موږ سره چې شی سو ورډ پروګرام چې څنګه ترې استفاده کوو بله ورځ ته به انشاءالله بیا په نورو موضوعګانو سره غږېږو دا به هم راواخلو سیو به یې کړو هغه هم که ژوندي و د خیره ښه